چې کلم اختلاف راشي سمدستي هغه اختلاف ختمول دې ته مګوره چې زه خاوند یم زه به کوزه غاړه وړم ښځه وایي ورګه دی به ما ته کوزه غاړه وړي دا چل مه کوئ دا اختلاف په ورځې دوه به یې ورو ورو به اوږدېږي بله ورځ به د یو بل نه جدا شي او دا بچي به تیتر بیتر شي ورو خاندان به وران شي دا دغه زر ختموئ چې کله اختلاف راشي د بیبي سره اختلاف مه اوږدوئ په دې شیطان ډېر خوشحالېږي تاسو ته پته نشته حدیث مبارک کې راځي د دې ټولو شیطانانو چې کوم مشر دی هغه د اوبو باندې خپل تخ ولګي په دریاب باندې تخت د پاسه ولګي او دا کچ کچ شیطانان خواري کې ویزي شیطانای کوي بیا ما ته ماخام ته کارګزاري راوړي نو دا شیطانان خوارش چې ګرځي نو دا ماخام کارګزاري راوړي د مشر شیطان ته وي دا مې وکړل یو وي دا مې وکړل بل وي په تن مې دا وکړل غلا مې وکړه زنا مې وکړه په کس باندې اخر کې پکې یو ګوت شیطان راشي بوډي ورته وي ما د ښځې او د خاوند په منځ کې اختلاف پیدا کړ یو رشته مې ورانه کړم اختلاف پکې راغی حدیث مبارک کې راځي وي دا شیطان ولا د زین پاسی وی تر سره غاړه سلام او غرضی کار پکې تا کړی دا نور اصليږي دا تا چې کم کارو کو دا یوازې د خزا خاون اختلاف نه دی په دې بروح خاندان کې اوس اختلاف دو خاندانونه و جنگيږي په کنه بچی لار شي تباہ برباد شي کنه نو په دې کلی ورانیږي او په دې ملکونه ورانیږي چې کله دا رشتہ خراب شي دا ډیره اهم رشتہ ده دا په معمولی خبرو باندې مورانه شیطان ورلپاسي وي غرضی کار پکې تا کړی دی دا نور اصلي چې د ښځې او د خاوند په منځ کې د اختلاف پیدا کو دا نور هر څه به د دې سره راځي دا دومره ناکاره عمل دی د دې رشتو که په ښه نظر ګورو دې ته د عبادت په نظر ګورو چې دا ټولو انبیاو ودونه کړي ما واده کړی دا خو عبادت دی دا خو ډېره خوږه رشته ده دا ښځه زما د جنت ملګری دی دا به ما سره په جنت کې دا بیبي وي او دنیا کې کومې 100 او 150 او 50 کاله عمر دی نو دا بیبي مې د ژوند ملګری دا خو ما سره د ژوند ملګری دا خو زما سره ژوند تیری نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو ورځ صحابه کرامو ته فرمایل وی خيارکم صحابه تاسو ته غوړه سره وخیم چې پتا سو کې ټول کې غوړه سره سوق دی وی غوړه پتا سو کې هغه کس غوړه دی چې هغه د خپل بیبي سره خي دا په ټول دنیا کې غوړه دی چې هغه د خپل بیبي سره خي د خپل بیبي سره روابط خي او بیبي ته د خوشالي دا په ټول کې غوړه دی او زه پتا سو ټول کې غوړه ما زکه چې زه پتا سو ټول کې د خپل بیبيانو سره خي ما مرخه سو نشته څومره چې زه د خپل بیبيانو سره خي نو مونږ په بار څومره خسړی چې کور تراشي بس خسړی ته پوره کې بار پریږدي بس چې کور تر ادم نشي خسړی ته ختم ولکه دې خزي څه چل کړی دی ګناه هو خیا کنه روري پرېخې دی خوري پرېخې دا موري پرېخو دی دا خاندان پرېخو دی خپل قبيله پرېخو دی دا راغلي دستا کړ دی رشي ستا پلار ته پلار وای ستا مور ته مور وای د خزینه تاسو کې وایته د کب کلی دا د خاون کلی خې کو د پلار کلی خې د خاون کلی خې کنه خې دا د خاون کلی ته کلی وای د خاون خاندان ته خاندان وای د خاون مال ته مال وای هر څو دی خزي د دې خاون د پاره قربان کړي دی او راغلي د خاون سره ژوند تیری ټول د دې سره بد روابط کوي بد سلوک کوي چې کور تر ادم دي ګناي څه کړی ده څه قصوري دي قصوري وخیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم او فرمایل حدیث قدسی دی رب العالمین وایي چې دا خزي زما د عقد دلان دستاسو تابعداري شي ته نه یو نی کوچ ته پکنه اخذ اول استاد سي تابع ده دا په منس کې څه شوی دا نکاح شوی دی نکاح د اخذ سمره د خاون ته تړلې ده کنه د تړلې پیزار پالش کی کنه جامع د اسریقی کنه د پور چوکیداری در لکی کنه د بچو خدمت تر لکی کنه دا ولي کوي دا تا جنگ غټلو د کوپارو سره جنگیری دا دی وین زرا واستو نه دا خاندان نه لري دا مور او پلار نه لري دا قبیله نه لري نو دا ول استا دومره تابع شوی دا ته د ملکی کې حکومت وکای دا ولي رب العالمین وی دا پمنس کې زما یو عقد شوی دی چې غیته نکاح وي دا زما حکم دی زما دی حکم دا خزتا ته د سی تابع کړی دا او چا چې د دې سره زیاته وکړو د خزه متعلق تپوس په د خاون نز په خپل کوم رب العالمین دا حساب به په خپل خاون نه به د خزه حساب رب العالمین ز په خپل
سم خیال دی د ملګري سره د سړي 2 کاله تیر شي 3 تیر شي کلس کالم تر چا سره مرګتیا وکي نو په دې لس کاله کې خو بستا دغه سره یو کال یو ځای تیر شي لس واړه خو نه تیری کنه د ټولو نه زیات ژوند چې د سړي تیریږي هغه د بیبي سره تیریږي ښه نو چې ستا سره 50 سال تیر کی بیبي کنه او قیامت کې درته الله وایي چې مال د 50 کالو حساب نن راکا تا دا 50 کال څنګه ژوند تیر کړو د بیبي سره څه جواب بس ورکو جواب بس ورکو چې د 50 کالو حساب را نه په یو ځای وغواړي او دې ظالم بین پریدي او نه به خزقي معلق په کور کې ساتلی نه خزقي او نه پریدي استانه الله تپوس کوي کنه ته به خدای لورزي کنه چې درته وایي چې 20 سال دا خزه په کور کې معلقه ساتلی و بندا نه دی خزه کول او نه دی پرې خودله مال د دې شلو کالو حساب را څه جواب الله له ورکړي د شلو کال چې الله تیر په یو ځای تپوس وکړي دا څومره ګران کار دی دا څومره ګرانه معامله ده په دې ځان پوه کړئ اشرف علي تنویر رحمت الله علیه یو کس راغی ورته وی په سفر وتلی ومه د کوره ډېره موده نه ومه وی دومره غیرتي یم چې کور ته رالمه نو بیبي رانه تپوس نشو کولی چې ته چېرته تللی بچو تپوس نشو کولی ما نه ښځه تپوس نشي کولی چې چېرته تللی اشرف علي تنویر رحمت الله علیه ته حکیم الامت وایي ښه زمونږ په شان عالم نه زمونږ په شان علما به د هغه د شاګردۍ قابل نه چې سبق یې ویل داسې عالم هغه ورته وایي نن دې زما په مخ کې دا خوی ذکر کړ خو بیا چېرته دا ذکر نه کوي په دې خوی بیا فخر ونه کړي ورته ویې ولې وایي دا د زناورو خوی دی زما په مخ کې بیا ونه وایي وی چې زناور د بار نه رادند شي نو کور کې بیبي او بچی پټ شي وي زناور راغی سکونه چقي چرتا وی دا خوی دې ته په دې فخر کوي چې ته د سفر نه راغلی وې بچو را منډي کړی وي ابو چرته تللی وي بچی دې اوږې ته ختلی وي باجانه چرته تللی وي ته خو نه وې دا دومره ورځې نه وي بیبي راغلی وي چرته تللی وي ته ولې نه وي تا ته مونږ نه یادېدلو تا ولې ته چرته تللی وي چې دا ټول درته راټول شوی دی ټول درنه تاو شوی دی تا ته وی چې ته چرته تللی وي دا د انسان خوی دی وی دا بیا زما په مخ کې چرته ذکر نه کوي نبی علیہ السلام وی دا ښه سړی نه دی ښه چې په بار ښه یو د خپلې بیبي سره ترس چلیږي دا ښه سړی نه دی دا ښه سړیتوب دی الله ته نه دی قبول تعالی چې کله ښه سړیتوبونه الله تلي که نه چې د ده اخلاق څنګه نو رنبې به درله د بیبي سره یې ښه سړیتوب څومره واول به دله دا پته لګېږي دا بار به دله وروستو طریقه چې د خلقو سره څنګه فلاحي کارونه یې څومره کړي دا به وروستو تلل شي د ټولو نه ړومبې به درله د بیبي سره ښه سړیتوب دا تلل شي چې د بیبي سره یې ښه سړیتوب څومره دا به اول په تله کې به درله دا چې د 50 سال ژوند درله وتلي او تا 50 سال د بیبي ته سپک کتلي دا بیبي په چار دیوالۍ دنده ناسته ته بار ګرځي 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 ماسخوتن راشي دا بیبي وایي ایبا ماسخوتن به راشي ما سره به خوږې خبرې وکړي ایبا زما یوه اسره شته او چې ماسخوتن راشي او دې ورسره خبرې هم نه کوي او د لاس نه یې خواړه څکم نه کوي یاسې دا بیبي تا نه به خدای یو ورځ تپوس کوي که نه ته به د خدای مخې له ورځې که نه د دې نه بل غټ ظلم شته ظلم دا ظلم دی دا چې هغه الله ستا تابع کړي ده او تا هغې ته سپک ګوري او په سمه خوله ورسره خبرې نه کوي او دا ستا په نکاح کې ده او دا تا ته تړل شوي ده او دا تا ته په کور کې ناست ته ولې د دې سره ښه راونیسه نبي کریم صلی الله علیه وسلم یو ورځ بیبي عایشې ته وایي ما له اوبه راوړه هغې اوبه راوړه د دې سره به کور کې څوک تنګ شوي بیبي عایشې رضی الله تعالی عنها چې اوبه راوړلې نو ویڅکلې دي نبی علیه السلام ورته وایي تا ته اوبه وڅښلې وی او وی په کوم ځای دې خوله لګولې وه چې اوبه دې څښلې وی په دې ځای وی راکه په هغه ځای خپله خوله ولګوله اوبه یې ترې وڅښلې دا د دواړو جهانو سردار دا د انبیاو سردار دا به د جنت ته به اول د ټولو نه ړومبې دی ځي د جنت دروازه به د ټولو نه اول نبی علیه السلام ته کوي بیبي ته وایي په کوم ځای دې خوله یخې وه چې په هغه ځای زه خوله کېږم دا غیرتي نه و ده کې غیرت نه و ته داسې غیرتي راغلی ته داسې زورور راغلی نبی علیه السلام له الله د 4,000 کسانو طاقت ورکړی 4,000 کسانو طاقت ته داسې غیرتي راغلی بیبي عایشه فرمایي رضی الله تعالی عنها یو ورځ کور ته راغی دا بیبي عایشه رضی الله تعالی عنها کوم عمرې کې واده کړی وه نو چې د نبی رسول الله راښکاره شو بیبي عایشه رضی الله تعالی عنها خپل ملګری راغلی لبې کولې لبې
چې نبی علیہ السلام را دنه شو هغه ملګری ټولي تیتر شو. بیبي عائشه رضی الله تعالی عنها ورته وی زمونږ د ټول پروګرام ګډ وډ کو دې ټیم راغی. په دواړو جهانو سردار ورته وی عائشه چې به زه به واپس لاړ شم او تاسو ځان خپل لالیک زه به بیا وزم د کوره خو تاسو خپل لالیک. دا غیرتینو دا د انبیاء سردار نو د کور کې دار وی کولستا کور کې څه ژوند دی ته به څه جواب الله لور کوي چې د بیبي متعلق درنه الله حساب جواب به څور کوي. خاون و خزله گزار را پرې خود چې دسی گزار را پرې خود نو لاس ونیو دی ورته ونی د لاس ونیو دی ولې د لاس ونیو ته خو چا منع کړي نه وی الله سمې زکه ونیو چې طالب دسی گزار را پرې خود نو خپل لور را تر یاد شول چې زما لورم په پردي کور کې دا غم د چا په نکاح کې چا ویل سو گزار را پرې دي زبې برداشت کړ ته برداشت کولای شي په خپل لور گزار چې ته خبر شي چې سالور په لور په پلان کې کور کې واده ده ته پاغي گزار برداشت کوي نه مدد ته چې نن گزار ورکې دا چا لور نه دای پلار برداشت کوي دا چا نه پیدا نه دا مور نه لري دا پلار نه لري دا قبيله نه لري خو اگر اغلی دا استاد دسی تابع شوی دا تو سره دا زیاتې نبی علیہ السلام دومره خپل اخلاق الله ورکړي چې د جنت البقیع مقبرین راغی کنه بیمار پته ورته چې په دې بیماری کې به زمره چې دې کې به وفات کی د دې سره به دې څنګه شي هوا عائشہ رضی الله تعالی عنها وی زما په سر دړو ما نبی علیہ السلام ته ویل الله حبیب زما په سر دړ به وی نبی علیہ السلام زما د تسلی لپاره په سر دړ زمو او نبی علیہ السلام به وا زما د سر دړه وا زما د سر دړه د سر دړ زمانه او امام الانبیاء وی وا زما د سر دړه وا زما د سر دړه وا زما د سر دړه زما د سر دړ په پمو امام الانبیاء به دا په ما دړ به بی عائشہ دا زما د سر دړ اور تیر الله حبیب سر به خوږي کما ته چې بی عائشہ مخه پکېګا ستا سر خوږي بخشي او زما سر خوږي چې دی دا بخنشي او زبد دنیا نه لاړ زبد دې سر خوږي نه مرشم او ستا سر خوږي به الله خوږي ستا سر خوږي بخشي ته مخه پکېګا ستا سر خوږي بخشي نو په سر بدل زما او امام الانبیاء به زما د سر دړ او چې کله بیمار ش نو بار به وی د بیبي عائشہ نمبر بکله راځي رضی الله تعالی د بیبي عائشہ نمبر بکله راځي اوس چې د خزه خاون بیمار شي نو خزه ته ترس شروع کی د خدمت وکول او دا فطرت ته چې کلم سړی بیمار شي نو د ټولو نه چې خواخوږي بندي د سړي د تنزدي سړي تاغه یاد شي چې د می خدمت کول نبی علیہ السلام به بار وی چې رب بیبي عائشہ نمبر بکله راځي ټول بیبيانو مشوره وکړه خیر الله حبیبه دا باقی ورځې د بیبي عائشہ کرو با صحیح ته دا غي ذکر بار کوي بیبيانو ته وی ایمان به عائشہ په باره کې تکلیف نه راکوي خان دا مړ ته ډیر نږدې ما دې باره کې تکلیف نه راکوي وی ټول بیبيانو اتفاق وکړي چې دا باقی ورځې د بیبي عائشہ کرو با رضی الله تعالی عنها ویرا نبی علیہ السلام زما کور تراغی بیبی عائشہ فرمائی رضی اللہ تعالی عنها وی چې کله ستاسو پیغمبر د دنیا نه ته بیبي عائشہ فرمایي وی زه ډیره بختور بیبي چې د دنیا نه ته نو د امام الانبیاء دا سر بین سحری و نحری دا زما د نحر او د سحر په منځ کې پروت سحر عربی کې غیږ ته وی دی زیته او نحر عربی کې دی زیته وی دی کوړتی ته د دیو د دې په منځ د امام الانبیاء سر په دې ځای پروت ښه چې ستاسو پیغمبر د دنیا نه ته او دا سر زما په غیږ کې پروت په دې ځای باندې په دې ځای سر پروت د بیبي عائشہ رضی الله تعالی عنها وی زه ډیره بختور بیبي ما نمبر زماو کور زماو غیږ زماوا او مسواک می ولا نرم کو نو لاړې می وسرم شریکی شوی نو کور زما نمبر زما غیږ زما او لاړې زما چې ستاسو پیغمبر د دنیا نه ته زما په غیږ کې سر پروت زما په غیږ کې سر پروت او روح ته نه لاړ مې دخلینه اوریدل چې لګیاو دو خبرې دی امت ته پریخو دی چې ته ماوی چې دی به امت ته سپری دی اے امتیانو ټول دنیا و ورستاسو پیغمبر دخلینه وتل چې الصلا زما امت ګره منځ بنه پری دی خدای منځ ډیر خیال ساتي د منځ ډیر اهتمام د منځ ډیر اهتمام کوي دویمه خبره مې ته اوریدله وما ملکت ایمانکم زما امتا ما تخت خلق سره به خصلوک کوي ښا د بیبيانو سره به خصلوک کوي د بچو سره به خصلوک کوي نوکرانو سره به خصلوک کوي دیاړیمانو سره به خصلوک کوي نن چې افسر وفات شي نوکران وي شکر دی چې خلاص شوتي
چې مشر وفات چې خلک وي خدس په مول راوستي او چې خلاص شو نبی سره خصلو کوي نبی علیہ السلام چې وفات شکنه هغه کبه او خباندي چې نبی علیہ السلام ګرځیدو انسانان خو سکه صحابه خو سکه هغه او خلاړه او د جنت البقیع په مقبره کې کېناستنه پوه شو هغه خپویدله چې نن شخص سوار د دنیا نه لاړ هغه ما چې به سورلی کوله هغه شخص سوار لاړ په دین لا خو زبل شخص سوار نه پریدم دام لا باندې خو زبل شخص سوار نه کینوم د جنت البقیع مقبره ته لاړله او په مقبره کې ناسته ده سترګونه اوخ کې بېږي صحابه خوراک وړي نکي او بوړي نسکی په اق ځای هغه وخناسته وا د امام الانبیاء نه پس نه خوراک کړی دی نه اسخاق کړی دی په اق ځای کې نساوت دی په اق ځای مرشوله خو زما شخص سوار د دنیا نه لاړ خر او خر نبی السلام په خرون سر دی کوله خر هغه د نبی السلام د وفات نه پس نسی په منډه روانو او د یو دم ګړن نه کته ودانګل او پاک ځای باندې مرش پاک ځای مرش زناور په امام الانبیاء په خپو چې د دنیا نه لا نبی السلام وی و ما ملکت ایمانکم ما تخت خلق سره خذ سره خسلوک کو حبیبنا الله یو ورځ حساب کوي نن سړی وي مانه پلار ته پوس نشي کولای مانه مرور ته پوس نشي کولای او قدرت خبره ده نشي کولای غریب کو ته پوس کوي ته سره خذلم سیوا کوي پلار ته پوس نشي کولای نور نشي کولای رور نشي کولای خو یو ورځ بد الله عدالت لګي او الله به درنه ته پوس کوي رب العالمین دې عمل کولو توفیق راکړي او الله دې ټول چې د چا په کورونو کې اختلاف الله دې په اتفاق بدل کړي الله دې دوران کورونه جوړ کړي او الله دې د دشمنی پر ورولو باندې بدل کړي واخر دعوانا